ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشاردوست د قزاقستان د ولسمشر ځانګړی استازی د یو سفر په ترڅ کې د بلخ ولایت مرکز ته راغلی او د بلخ ولایت والي الحاج ملا محمد یوسف وفا سره یې لیدلي. په دې لیدنه کې د اقتصادي همکاریو، بشري مرستو، د سوداګرۍ پراختیا او د سیمه ییزو ترانسپورتي دهلیزونو د جوړېدو په اړه خبرې او نظریې تبادله شوې دي. نور جزئیات د شمس الله لمن په راپور کې. د قزاقستان هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي پرګین توکوموف په مشرۍ پلاوي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته په خپل سفر کې د یاد ولایت له والي الحاج ملا محمد یوسف وفا سره وکتل. د بلخ والي یاد پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې قزاقستان په تیرو 4 کلونو کې له افغانستان سره پراخې اقتصادي او بشري مرستې کړي دي چې د دواړو هیوادونو د ښه ګاونډیتوب څرګند ثبوت دی. ښاغلي حاجي وفا زیاته کړه چې افغانستان د مهال د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې یو واحد او منظم نظام لري او په ټول هیواد کې د فساد، بې عدالتۍ، زورواکۍ او د مخدره توکو د کښت مخنیوی شوی دی. همداراز نوموړي د خپلو خبرو په دوام کې وویل په افغانستان کې د کورنیو عوایدو په مټ د بیارغونې چټک کارونه روان دي. روږدي کسان د اسلامي امارت لخوا درملنه کیږي او موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل او اقتصادي اړیکو د پراختیا هیله لرو. ښاغلي حاجي وفا ټینګار وکړ چې افغانستان ته باید سم نړیوال انځور ورکړل شي او له قزاقستان سره به د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا د دواړو هیوادونو په ګډه ګټه تمامه شي. په همدې حال کې د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي پرګین توکوموف وویل چې د افغانستان بشپړ امنیت د قناعت وړ دی او د اسلامي امارت له لورې د امنیت د ټینګښت هڅې د ستایلو وړ دي. نوموړي زیاته کړه چې بلخ ولایت د قزاقستان لپاره په سوداګرۍ، پانګونې او بشري همکاریو کې یو مهم ستراتیژیک ځای لري او موږ هڅه کوو خپلې بشري او اقتصادي مرستې لا پراخې کړو. ښاغلي توکوموف وویل چې قزاقستان غواړي د حیرتان بندر له لارې د اوسپنې پټلۍ لاره د قزاقستان د اوسپنې پټلۍ له شبکې سره ونښلوي ترڅو د سیمې د ترانسپورت او سوداګرۍ دهلیزونه نور هم اسانه او چټک شي. همدارنګه هغه د مجهزو روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو ژمنه هم وکړه او ویل چې هیواد په افغانستان کې د بشري او ټولنیزو پروژو د پراختیا لپاره هڅې کوي. د یادونې وړ ده چې د بلخ د والي او د قزاقستان د ولسمشر د ځانګړي استازي ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان د اقتصادي اړیکو پراختیا، سیمه ییز اتصال او د پانګونې راجلبولو هڅې زیاتوي. د دواړو لورو د څرګندونو له مخې تمه کیږي چې دا لیدنه به د اقتصادي دهلیزونو، پانګونې او بشري همکاریو په برخه کې نوي ګامونه او پراخې همکارۍ رامنځته کړي. د امارت سړک د دریم فاز د قیریزۍ چارې چې اوږدوالی 820 متره او پلانوالی 14 متره دی د بلخ ولایت په مرکز کې پیل شوي. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د دې پروژې لګښت 28 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او ټاکل شوی ده چې په 150 کاري ورځو کې بشپړه شي. د مزار شریف ښاروالۍ مرستیال مولوي محمد نسیم عابد وایي چې د دوی اساسي موخه د ټولنیزو ستونزو حل او د ښار اوسیدونکو ته اسانتیاوې برابرول دي او د ورکړل شویو ژمنو له مخې به د پروژې د غوره پرمخ وړلو لپاره ټول اړخیزې هڅې کوي. در پروژه های انکشافی کمیسیون هستند، انجینر صاحب هستند، سروی میکنه، جایی که آسیب پذیر هستند، جایی که اولویت داره اونا را در اولویت بندی میکنه و تدریجا این پروژه را تطبیق میکنم. دوستای محترم، بازم تشکری میکنیم از همه مردم که دوشی ریاست شهروالی اینا همکار هستند. و د مزار شریف ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري رئیس محمد جاوید مایر وایي چې دا پروژه 820 متره اوږدوالی او 14 متره سور لري چې د دې پروژې لګښت 28 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او ټاکل شوی ده چې په 150 کاري ورځو کې بشپړه شي.
این پروژه از طرف بودجه انکشافی شاوروالی تمویل می‌گردد که 820 متر طول از این پروژه است و 14 متر عرض از این پروژه است که 7 متر رفت و 7 متر آمد و در مابین هم گلدان داره و دو طرف جایچه ها داره که عرض جایچه ها 50 سانتی است و عمق جایچه ها 70 سانتی است و 28 میلیون افغانی بودجه از این پروژه است. په همدې حال کې د بلخ ولایت د صنایع او کانونو خونې رئیس امام الدین صنایع زاده د ولایت مقام مشرتابه او د مزار شریف ښاروالۍ له چارواکو مننه کوي او د دوی پاملرنه په مهمو او اغیزمنو بنسټیزو پروژو کې یو مثبت ګام د ښار د پراختیا لپاره بولي. نن په خپله بودیجه باندې په افغانستان کې سړکونه جوړیږي، غټې پروژې افتتاح کیږي، لکه د قوشتېپې همداسې څو نورې پروژې. په دې ولایت د بلخ کې حتی په دې صنعتي ښار کې یو سړک نه و، په ناحیو کې سړکونه نه و. د سیمې یو اوسیدونکی شاه محمد د معیاري سړک له جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې د دې ډول پروژو پلي کول نه یوازې د تګ راتګ اسانتیاوې برابروي بلکې د خلکو په اقتصادي وضعیت د ښه والي او د ورځنیو ستونزو په کمولو کې هم مهم رول لري. ازدحام موترها بسیار زیاد بودن دیگه. تشکری میکنیم از جناب شاروار صاحب که یک ابتکار کلان بزرگ را انجام داد. امروز خوشبختانه شاهد افتتاح سرک هستیم. ما از خاکباد و گردباد این سرک فابریکات صنعتی و تولیدی دیگه مسیر قرار داره بسیار به تکلیف بودیم. اولادای ما مریض بود، خانواده و فامیلای ما مریض بود. ورته مهال د قراردادي شرکت مسئول شهرت الله ناصری وایي چې د پروژې کار به په معیاري بڼه او په غوره کیفیت سره ترسره کیږي. سرک فاز سوم جمعسک بوده که از چوک ساعت الی سرک امارات متصل میشه. این سرک طولش 820 متر است، در دو لین ساخته میشه بخیر و کارایش هم سر از امروز بخیر آغاز گردیده. بودجه از این پروژه هم 28 میلیون افغانی میباشه و میاد قرارداد ما با شاروالی به خاطر از پروژه 150 روزی کاری میباشه. د یادونې وړ ده چې دغه پروژه د مزار شریف ښار په کچه د پراختیايي پروګرامونو یوه برخه ده او د مزار شریف ښاروالۍ د پراختیايي بودیجې له لارې تمویلیږي. د جغل اچونې او د سړک د جوړولو چارې د نهرشۍ په 3 کلو کې پیل شوې. چارواکي وایي دا پروژه څه باندې 15 کیلومتره اوږدوالی او 8 متره سول لري او 15 میلیونه افغانۍ لګښت اخلي او ټاکل شوې ده چې په 2 میاشتو کې بشپړه شي. د بلخ ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي یار محمد شبیر د دې پروژې پلي کېدل د نهرشۍ د اوسیدونکو لپاره ډیر مهم او اغیزمن څرګند کړ او ویل چې دا پروژه څه باندې 15 کیلومتره اوږدوالی او 8 متره سول لري او لګښت یې 15 میلیونه افغانۍ اټکل شوی دی. دا پروژه 15 کیلومتره او 100 متره طول لري او 8 متره بر لري چې 6 متره هم جغل دی. نو 10 سانتي سبیس جغل او 10 سانتي بیسکورس جغل په دې سړک باندې اچول کیږي او ورسره د دې بودیجه چې ده 15 میلیونه اټکل شوی ده. په همدې حال کې د بلخ ولایت مقام استازی څرګندوي چې د ولایت مقام مشرتابه د انکشافي پروژو د لا پلي کېدو لپاره کلک هوډ لري او په دې برخه کې باید اړوند ادارې جدي کار او پاملرنه وکړي. مقام محترم ولایت بلخ مصمم است به خاطر انکشاف متوازن برای تمامی ولسوالی ها و تمامی قریاجاتی که در گذشته به اونجا کارهای انکشافی و فعالیت های انکشافی انجام نشده است. مصمم است که در او برنامه ها هم انکشاف متوازن به تمام قریاجات و به تمام ولسوالی ها انجام بده. ورته مهال د قراردادي شرکت مسئول محمد هارون هم ډاډ ورکوي چې دغه پروژه به د ټاکل شویو معیارونو او استانداردونو په مطابق ترسره کوي. با جور شدن و تکمیل شدن این سرک مردم از مشکلات خلاص میشه و مدت 2 ماه کاری را در بر میگیرن مطابق استانداردهایی که ریاست محترم انکشاف دهات مقام ولایت و مؤسسه محترم اکتد داده شرکت تکمیل میکنه. د سیمې اوسیدونکی محمد خان وایي خلک په تیرو وختونو کې له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره مخ وو خو اوس د دې پروژې په بشپړېدو سره به د تګ راتګ ستونزې حل او ترانسپورتي اسانتیاوې رامنځته کیږي. دا په ژمي کې خدای خراب و چې په دغه سړک باندې هېڅوک تلای نه سوله. په ګرمۍ کې خونتې خپله ولیدی خټې به سوې واورې به سوې دا خو شور د منطقه ډېره خرابه ده. موږ ډېر خوشحاله یو دې څخه په دې کار باندې دونه خوشحاله یو
د سیمې یو بل اوسیدونکی احمد خان د پروژې د پیل هرکلی کوي او د دې پروژې عملي کېدل د کلو اوسیدونکو لپاره اړین او اغیزمن څرګندوي. این سرک‌ها یک کمی مشکلات بود، این سرک‌ها جور شد. تشکر، زنده باشین. انجینر صاحب از امارات اسلامی هم تشکر می‌خواهیم. این سرک‌ها جور شد، بسیار خوش هستیم. د بلخ ولایت د کلو پراختیا او بیارغونې ریاست د اسلامي امارت له مهمو ادارو څخه دی چې د پراختیا پروګرامونو د پلي کولو او د کلو د اوسیدونکو ته د خدمت رسونې په برخه کې مهم رول لري. یاد ریاست د کلو د زیربنایي وضعیت د ښه والي، د ژوند د اسانتیاوو د رامنځته کولو او د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په موخه فعالیت کوي. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله پامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.